بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو پروګرام د کام شاعر کې ستاسو قربا شانی یوسفزئی یو ځل بیا حاضر دی پیش کوي د مینې او خلوص سلامونه مینوالو نن په پروګرام کې موږ سره د غندب کلی ډیر خوږ درون شاعر اشتیاق خاکسار صاحب چې کوم دینو موجود دی او هغه سره به مرکه هم کوو هغه سره به خبرې هم کوو تاسو ته مخامخ کوم اشتیاق خاکسار صاحب چې دی هغه د ګادون پښتو ادبي تړون جرګې پښتو ادبي جرګې ګادون صدر هم دی ادب د پاره د غېډيري هلي ځلې دي روان دي د مخکې رزو کې هغه د غندب د شاعرانو یو تذکرم چاپ کړی دا هغه والي سره به سره خبره کو مونږه په پروګرام کې خپل درون او خوږ رور اشتیاق سپتا په خیر علي ووجي ډیر مننه جی شان یوسفزئی صاحب تاسو ډیر مننه او د ظریف خان صاحب ډیر مننه چې تاسو مونږ له دعوت راکو مونږ دې ځای ته رالو او خپل مینوالو سره مخامخ کړو تاسو یو جهان مننه خاکسار صاحب د خاطر بابا یو خبره مې را یاد شوه چې په دې خړ خیبر کې سړي به د خاورو نو غدون زمونږ د ثوابای هغه سیمه ده چې په معاشي لیاس سره کومګه دا وګورو نو هغه ډیره زیاته لا ورستو ده په غدون کې چې کومګه شاعران او ادیبان غدون پیدا کوي دا رنگونه د کم ځای نه راغلي دي جیوا سوال مو کو اصل کې دا خو یو داسې سوال دی چې سو اړخونه لري جی جی یو خو به زه دا ووایم چې شاعر چې کوم دی نو دا شاعري یو د قدرت یو ورکړه دی جی نو څه خو په دې کې د دغې خامخا اثر وي او دویم په دې کې چې کوم دی نو د حالاتو اثرونه وي جی جی حالات چې په یو قوم باندې څنګه راځي نو په هغې کې چې حساس خلک وي نو هغې خامخا په یو طریقه باندې خپل د حالاتو چې کوم دی نو په هغې کې د خپلو خیالاتو ترجماني کوي او په هغې حالاتو باندې سویل غواړي او چونکې زموږ علاقه داسې ده چې ضروري خبره ده لازمي خبره ده چې لا تر اوسه پکې ومو د پښتو ډېر روایات الحمدلله ژوندي دي او ډېر د خیر ښېګړې او ډېر ښه سوچونه او فکرونه دي نو لازمي خبره ده چې څنګه ټول پښتانه په دې وخت کې د حالاتو سره مخ دي او مختلف قسم احساسات د هغې دي نو دغسې د هغه خلکو هم دي او په دې کې د دغې خبرې هم چې کوم دی نو څه اثر شته دی او ډېر ښه شاعران دي پکې او ډېر ښه ادیبان دي پکې خاکسار صاحب ستاسو شاعري چې دا هر شاعر چې موږ ګورو هغه د چا یو شاعر نه د یو ادیب نه د یو سوچ نه متاثر دی زه تاسو نه دا پوښتنه کوم چې ستاسو کومه شاعري ده تاسو د شاعري کې څوک فالو کوي د چا د شاعرانو تاسو زیات متاثر د چا د نظریاتو نه تاسو زیات متاثر او کنه یو خپل آزاد سوچ لري زه خو جی په شاعرۍ کې خپل یو سوچ لرم یو فکر لرم جی او څومره چې تاسو د شاعرانو خبره وکړله نو تقریبا د ټولو شاعرانو ښه شعرونه مې خوښ دي ښه جي او د ټولو شاعرانو ښه شعرونه مې خوښ دي او خپل یو سوچ یو فکر لرم او زما سوچ زما فکر چې دی هغه زما د شاعرۍ نه چې کوم دی خپله مینوال چې کوم دی هغه به خپل اندازه لګي نو تاسو نن مینوالو له سره وړي دي ځکه چې مینوال سترګې په لار دي د ډېر لرې لرې خلک موجود دي هغوی ګوري هغوی غواړي چې د ګدون د هغې پسمانده سیمې اشتیاق خاکسار صاحب چې هغه مونږ عام طور سره د خپل ځان نه رستو ګڼو خو چونکې د اباسین په غاړه آباد دا هغه خلک دي چې دا نومیالي هم دي بادران هم دي نران هم دي خو د هغې نه علاوه د یو ډېر ښه ښکلي سوچ مالکان دي تاسو زموږ مینوالو ته نن څه شریک وایي زه به مینوالو سره په دې موقع باندې یو غزل شریک کړم جی ارشاد او انشاءالله امید لرم چې د مینوالو به خوښ شي جی ارشاد چا دعاګانې چا خیرې وکړې چا دعاګانې چا خیرې وکړې تایسو نه وي تایسو نه وي چا دعاګانې چا خیرې وکړې تایسو نه وي او په ما خو هر چا تبصرې وکړې واه واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی جي ډېر ښکلی ډېره مننه جي چا دعاګانې چا خیرې وکړې تایسو نه وي
په ما خو هر چا تبصره وکړي تایسو نه وي او ستا په کوڅه کې ملاش پروتو لا وارث غونته ستا په کوڅه کې ملاش پروتو لا وارث غونته تا ته می خلکو تذکره وکړي تایسو ډیر کول چې دا بیا وای دا بیا وای ستا په کوڅه کې ملاش پروتو لا وارث غونته تا ته می خلکو تذکره وکړي تایسو نه وي او هر چا په خپل طلبانته او تللم هر چا په خپل طلبانه او تللم هر چا په خپل طلبانته او تللم او تا غلی ننداره وکړي تایسو نه وي ډیر خولې جی ډیر خولې مننه جی هر چا په خپل طلبانته او تللم او تا غلی ننداره وکړي تایسو نه وي او جانانا مال خو حالات شونډه وګڼډلې جانانه مال خو حالات شونډې وګڼډلې تا ته مې ډېرې اشاره وکړې واه واجی دا بیا وای جی دا شعر بیا وای جی ډېر خولې ډېره مننه جانانه مال خو حالات شونډې وګڼډلې تا ته مې ډېرې اشاره وکړې تایسو نه وي او د هوا لور ستا په یوه خبره کور جوړېده د هوا لور ستا په یوه خبره کور جوړېده د آدم زوی خبرې درې وکړې تایسو نه وي ډېر خولې جی ډېر خولې سوچته جی ډېره مننه ستاسو د هوا لور ستا په یوه خبره کور جوړېده د آدم زوی خبرې درې وکړې تایسو نه وي او خاکساره خلک وایي دا د لیونتوب نښه ده خاکساره خلک وایي دا د لیونتوب نښه ده چې تا په څه دا شوګیرې وکړې تایسو نه وي ډېر ښکلی جي خاکسار صاحب ملګرو دا د ګدونه مازه هغه رنګونه دي کم چې په غرونو کې اوسي د چا طرف ته چې د ژوند بنیادی سہولتونه لا تر اوسه پورې نشته خو کلیوالي رنګونه چې دي نو هغه هلته کې اوس هم په پوره جوبن کې دي هغه موجود دي خاکسار صاحب یو څو قدمه مخکې ځو د مخکې ورځو کې تاسو د ګدون چې کوم شاعرانو هغه یو تذکره تاسو چاپ کړه سر تاسو د خپل تنظیم او صدارت هم دی په دې حواله باندې زمونږ مینوالو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې دا په دې کې سوره شاعران دي په دې کې تاسو سوره ای فرض وکړه څه مشکلات تاسو ته راغله او د کومو مرحلو نه تاسو تیر شوي تاسو خو یو ډېر مختلف اړخیز سوال وکړئ ټول نه لاول خو د دې خبره به دا خبره به خپل مینوالو سره شریکه کما چې مونږه د ګدون پښتو ادبي جرګې نه د ګدون ګلبشانای په نوم باندې ګلبشانی د ګدون ګلبشانی په دې نوم باندې مونږه یو تذکره چاپ کړه جی او په دې تذکره کې مونږ سره د علاقه ګدون د دوکم شپېتو شاعرانو چې کم دنو جنگلو او کلامونه موجود دي ډېر خولې دي جی زمونږ د دې کتاب د سپو تعداد چې دی 250 دی جی او تقریبا چونکه د مختلفو علاقو د علاقه ګدون شاعران مختلفو علاقو کې پراتو او د غي کلامونه راغونډول او غي سره رابطې کول وخت په خامخا لګیدو نو وخت په مو لګیدو د 13 میاشت کې په 25 مارچ باندې مونږ د غي مخکتنه مو کړل چې الحمدلله ډیره شاندار مخکتنه وکړه او شو جی او باغی باندې چې کوم پروګرام مونږ کړو په غندب کې مونږ سره ډیر ښه درانه او خواږه ملمانه راغلي او ډیره خسته پروګرام شو جی نو مجي مونږ خو چې دا کم کوشش کړې ده نو اصل کې دا د تذکری کتاب چیرې دا خو یو تاریخي اهمیت لري جی بالکل ان شاء الله چې د راتلونکي وخت د پاره دا ډېر ښه اثرات ویل دي او موجوده وخت اثرات دي جی د کوم سره هغه شاعران چې چا د خپل کتاب چې کوم نه ښه شاعرانو د کتاب وسې نه لره غریبانو هغه یو مو چې کوم دنو په پاڼو باندې را جوندي شول او خپل مینوالو سره مخامخ شل جی او باقي تاسو د مشکلاتو خبرو کړل نو مشکلات خو لازمی خبره د ټول نه لاول خو زبخنه سره وامه چې د پښتنو خدمت خو ډیر زیات ګران کار دی جی د نورو قومونو خدمت پم شاید چې ګران وي خو د پښتنو خدمت ډیر ګران دی او زمونږ سره شاعران ملګری چې دم چونکه پښتنو نو د دې خدمت لګرانو خجی کافي مشکلات پکې راسي او موږ سره خو د مینوالو په مرسته باندې هغه مشکلات چې کم دنو هغه حل شول او کار الله تعالی تر سره کو الحمدلله باقي کې موږ سره وخت په وخت باندې چې کم دنو ما د مالی مسلې راغلي وي خو دا یو خبره وو کوم جی چې په دې کتاب کې موږ سره سوره مرحله دا سره لې چې موږ یره دا کتاب نه کیږي
او سو مرحله داسې رالی چې موږ داسې لس کتابونه نورم کولی شو دا حالات راځي دغسې کله څنګه او کله څنګه نو تاسو مو د کم تذکرې دپاره قدم چې پورته کړی دی نو د دې خپلې تجربې په رڼا کې به تاسو له مشوره درکړم چې انشاءالله حالات پر رنګه راځي او د حالاتو سره به انشاءالله مخکې ورځئ او بې همته کېږئ به نه مطلب چې وار به نه خطا کوئ ډېره مننه خاکسار صاحب مونږه که په خپل چاپېرچل کې وګورو ستاسو علاقه ګدون چې دی نو کالته مونږ وګورو نو کلتور زیات مضبوط دی بهتر حالت کې دی په خپل اصل شکل کې دی کم چې زمونږ د خاري علاقې چې کومې دي ټوپای زیدا صوبای یا زمونږ لوی علاقې چې دي تاسو څه ګڼئ چې کوم پښتو کلتور دی د هغې ژوندي پاتې کولو دپاره چې زمونږ راتلونکي نسل د هغې نه خبر وي داسې څه هلې ځلې کول پکار دي مونږ شاعرانو او ادیبانو له په خصوصي طور میډیا له چې زمونږ کومه لوکل میډیا ده چې په هغې سره د پښتنو دا کلتور چې دی دا محفوظ کړی شي او زمونږ دا شاته نسلونه چې کوم را روان دي دی د خپل کلتور نه د خپل دستور نه د خپل دود دستور نه د خپل رواج نه د خپل سماج نه د هغې نه باخبره پاتې شي تاسو سره یې دا څه مشوره ورکول غواړئ دي زه خو په دې کې دا ووایم چې چونکې زمونږ د پښتو چې کوم پوهنتونو چې کومو کې به مونږ پښتو د خپلو مشرانو نه د پښتو روایات او د پښتو کلتورو دا به مونږ زده کوو د پښتو ژوند به مونږ زده کوو نو هغه زمونږ سره اجرې وي او لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې څنګه اوس مونږ سره موجوده چې کوم دی نو دا روایات څه نه څه ژوندي دي نو هغې کې هم څه بله خبره نشته هغې کې دغه ده چې لا هلته کې مونږ څخه اجرې ژوندی دي او دا خبره ما په یو شعر کې هم کړې ده چې دا پښتو زمونږ نه ځکه په وتو ده دا پښتو زمونږ نه ځکه په وتو ده چې تعلیم واچولي دي اجرو ته ډېر ښکلی جي نو زه وایم چې که چېرې دا مونږ غواړو چې یاره دا خپل روایات د مونږ بیا ژوندي کړو د معاشره کې د پښتنو کې د خپل روایاتو سره د دوی اشنا شي او خپل کلتور سره د دوی اشنا شي نو د هغې خو به ټولو نه ښه ذریعه چې کومه ده هغه هم دقه ده چې د اجرې روایات چې کوم دی هغه ژوندي شي او زه به د خپلو مینوالو ته وم چې کوم دی نو دا پیغام به ورکړم چې دوی د خپلو مشرانو نه چې کوم دی نو دا زده کړه کوي زما جي لږ غونته کې ژوند دی مونږ لکه داسې مشران نه یو نه سپینګیري یو خو زه چې کله نه په ښه بد پوه شوی یم نو زه هر ځای کې چې زما ناسته راغلې ده نو همزولو سره هم زه نه کښېنم زه د ځان نه مشرانو سره کښېنم نو د هغې مشرانو نه ما ډېر زده کړي دي او د هغې نن دا برکت دی چې د خپل د علاقو چې کوم دی نو په جرګو کې هم مونږ ناسته کولی شو او د منکې مناسب خبره کولی شو نو دا څه بل ځای نه هم نه دي زده کړي دا دغه مشرانو سره هم ناسته کړې ده نو زه وایم چې انشاءالله مونږ او باقي شاعرانو په هغې کې څومره کردار ادا کولی شي چې شاعران مثبت طریقې سره چې کوم دی نو دغه خپل پیغام مخې ته بوځي او د خپلو پښتنو وروڼو له دغه احساس ورکړي چې زمونږ د اجرې په دې ذریعه باندې به چې کوم دی نو زمونږ د پښتو دا کلتور او روایات په مونږ کې بیا ژوندي کېږي او د هغې دپاره داسې مثبت هلې ځلې وکړي چې خلک دې ته مایله شي او خلک دا ووایي چې او دې ته زمونږ ضرورت و لکه د پښتو کې یو ژوند تیرول ډېر اسان کار و بیا کې په دې کولو معاشره کې داسې ژوند چې کوم دی دا ډېر ګران دی ولې چې پښتو کې دننه ډېرې خبرې وي ښېګړه وه پکې همدردي وه پکې په هغې کې چې کوم دی خپل د غم خادی چې کومه لکه زمونږ څومره د هغو نو هغې کې یو بل سره مرسته وه هغې سره مونږ ته کار اسانېده او هغه کار زمونږ د ژوند پایه ډېره ښه روانه وه نو دغه به ووایم چې زمونږ شاعران ملګري چې کوم دی نو دا پیغام په خپلو شعرونو کې چونکې شعر یو داسې شعر دی چې زړه ته نیغ په نیغ باندې اپیل کوي او نیغ په نیغ باندې کوزیږي او اثرناک وي اثر لري نو دوی هم په دغې طریقه باندې چې کوم دی نو دا خپل روایات کله چې کوم دی نو وستایي په شعرونو کې او کله چې کوم دی نو د هغې پیغام ورکړي په دغې طریقه به کېږي جنو مننه مینوالو څنګه چې خاکسار صاحب ستاسو وړاندې د اجرې خبره وکړه نو مونږه چونکې سکول لا یا کالج لا یا زمونږ مشرانو به دې ته وایي چې څو جمعاته سبق دی ویلی دی 10 جمعاته دی ویلی دی 12 دی ویلی دی 14 دی ویلی دی 14 دی ویلی دی نو زه به دا خبره تاسو ته لږه نوره اسانه ستاسو په ژبه کې ووایم چې که یو سړي 10 جمعاته ویلی دی که 12 ویلی دی که 14 ویلی دی خو که چېرې هغه اجره نه ده ویلې نو د دې دا مطلب شو چې هغه انپړ دی چې پښتو کې ورته اجره پاس وایي چې پښتو کې ورته اجره پاس وایي نو ملګرو پکار دي چې اوس خو که اجرې نیم شته
نو دیریش ته پاغي کې ملمانه ناس وي مشران راځي کینی نو که نور زموږ د واسه نه کیږي نو کم از کم چې د خپل چم اجره چې کومه ده ای ته خپل کشران لیګو چې هغه الته کې هغه روایت ده کی د اجري مونږه آباد کو کچره مونږ صرف د خپل اجري آباد کړي نو یقین ساتي چې زمونږه کلچر به محفوظ شي زمونږ روایت په محفوظ شي زمونږ جبه به محفوظ شي او مونږ خپل هم ډیر زیات محفوظ شو مینوالو غب شپ روان دي خبرې کیږي دی وخت کې خاکسار صاحب تاسو نازي او سوال د ثوابای په اکلا باندې کوم ثوابای کې ماشاءالله ډیر زیات شاعران ډیر لولي نمونه دي زه چې یو تنم غوتنی سمونو بلې تاسو په ذاتی حیثیت کې د ثوابای د کم شاعر نه زیات متاثر یعنی تاسو خوخته او د اغه شعر کوم تاسو ته یاد وي مینوالو ته ډالای کوي ځکه چې د ثوابای شاعران د مینوالو ډیر زیات خوخته ما خو جی تاسو ته مخکې وې چې کم د شاعرانو کم خشیرونو یا ټول زما خوختي خو چونکې یو شاعر به خو غواړي او زما خوښ شاعر په ذله ثوابای کې چې کوم نه ذاکر یوسف زید جی ډیر متاثر یم او زما په شاعرۍ کې دا غي ډیر غټ لاس په داسې و چې عزت متاثر یم نو زه خامخا د کلم سره او د کتاب سره او د شعر سره زما غ تعلق چې کوم نه چې غي ته ګورم نو نورم مضبوطیږي جی دا غي شعر بزوه ما چې ذاکر صاحب وای چې سرګند تماشه چې د بدار خلکو نه کړي سرګند تماشا چې د بدار خلکو نه کړي او د مینې لیوانو کې به شمار خلکو نه کړي ډیر خولې راځي او جرګوي مرکوي ټول د کار خلک را ټول وي جرګوي مرکوي ټول د کار خلک را ټول وي خو یو د کار خبره ټول د کار خلکو نه کړي ډیر خولې راځي ډیر خولې نو ذاکر یوسف زئی زمونږه او یار دی ذاکر یوسف زئی زمونږ فخر دی او ذاکر یوسف زئی واقعي چې په دې نو شاعرانو کې چې کوم زمونږ نوی ملګری را روان دي زلمی مونږ خوغه ته شاه زلمی نو زلمی به وته خو پاغي کې یو ډیر روخانه نوم دی دا غي نظمونه کومګه وګورو کدا غي نور شعرونه مونږ وګورو مینوالیم ډیر خوخی او یقینا چې پاغي کې کم پیغام دی زمونږ د پښتني کلچر او دستور کم پیغام دی هغه ډیر زیات مضبوط دی اشتیاق صاحب خبرې ډیری دي سره لاند تاسو مونږ ته خپل یو کلام خوې خدا مینوال مونږ چې چارته هم د چانه یو کلام اوریدل نو هغه وای نه جدا تاسو غاپو لګو نو یو کلام به ضرور مونږ ته بل وای او دا غینه بعد به ان شاء الله بیا د مینوالو نه اجازه غواړو ډیر مننه جی زه به مینوالو ته یو بل کلام ډالای کوم چې اغیارو ته پسترګو کې ازغې یم پښتونیم اغیارو ته پسترګو کې ازغې یم پښتونیم اغیارو ته پسترګو کې ازغې یم پښتونیم او ازغن ماحول کې هم جوندې یم پښتونیم واه ډیر خپل تشبیه ډیر خپل تشبیه جی اغیارو ته پسترګو کې ازغې یم پښتونیم او ازغن ماحول کې هم جوندې یم پښتونیم او حیران دي زما خوې ته د دنیا واړه کومونه حیران دي زما خوې ته د دنیا واړه کومونه او خوګ یم او تاریخ یم داسې شی یم پښتونیم ها واجی ډیر خپل ډیر حیران دي زما خوې ته د دنیا واړه کومونه او خوګ یم او تاریخ یم داسې شی یم پښتونیم او شعر دی جی چې ما غلام کوي هغه نادان ته دومره وایم چې ما غلام کوي هغه نادان ته دومره وایم بادشاہ یم ز خپل ازمری یم پښتونیم ډیر خپل جی چې ما غلام کوي هغه نادان ته دومره وایم بادشاہ یم ز خپل ازمری یم پښتونیم او په ما باندې خستخ کاری زما د وطن ناوي په ما باندې خستخ کاری زما د وطن ناوي او ز خپل د وطن ناوي لکاله یم پښتونیم ډیر خپل په ما باندې خستخ کاری زما د وطن ناوي ز خپل د وطن ناوي لکاله یم پښتونیم او شعر دی چې د وخت هر یو پیرغون د خبر زما د زوره د وخت هر یو پیرغون د خبر زما د زور او د وخت هر یو پیرغون لره کورې یم پښتونیم و ډیر خپل جی دا بیا وای ډیر خپل تشبیه مننه جی د وخت هر یو پیرغون د خبر زما د زوره د وخت هر یو پیرغون لره کورې یم پښتونیم او اخیرنی شعر دی خاکسار چې پوهیږي نو هغه ته خسر زر یم خاکسار چې پوهیږي نو هغه ته خسر زر یم او ناپوهه ته د اوسپنې پترې یم پښتونیم ډیر مننه جی ډیر مینوالو د دې شعر یو د دې کلام یو شعر چې
تاسو مخه ته خاکسار صاحب کې خود زموږ ډیر ملګری د اغې نه دي خبر پښتو سره چون کې زموږه رشتہ داسې جوړه شوې ده چې بس داسې موږ سره مور د میری کو د یو لفظ استعمال ک په خپل شعر کې چې کورې یم مینوالو کورې ستوي کورې کتا سو کتلی وی چې کوم زناوران وی زمونږ غوان میخي نو اغه د یو خاص لیول پورې به مالک پر خودل چې د خوراک کوي دی ځای به اوس نه کوي یعنی د په پټی روان یا سینه چې اوس داو کی دای بوله دی خلیته چې کم دی یو کورې به وته هغه به وته واچو نو هغه کې به د ساغ استې شو خو خوراک پینې شو کوله نو دا صرف تاسو د پوی د پاره چې کم ملګری کورې نه پیژني نو د کوري لغونته کې ما وضاحت کو دا د پښتو هغه ټکی دي چې دا مونږه روکړه مونږه ایر کړه او د لینګویج په حساب کې دي ته ویلې شي چې دا ارکیک شو نو دا ارکیکول نه دی پکار بلکې مونږ لا دا ټکی استعمالول پکار دي څنګه چې زمونږ شاعران رونه استعمالي چې دغه سي دا لفظونه مونږ خپل کوم دا استعمالو خپل بچیوم په دې سيزونو باندې پویا کو خاکسار صاحب په دې اخیره کې تاسو زموږ مینوالو لا څه پیغام ورکول غواړئ څه خاص پیغام چې هغه په هغه عملو کې په دې ملک په دې وطن کې او د هغه په ژوند کې خیر راشي بس جزا و د خپل ټولو مینوالو ته دا وایم چې د وخت کې زمونږ په پښتون قوم باندې د هر طرف نډيري مسلې دي او ډیر ظلمونه کیږي او صرف دانه چې مونږ وو چې چرته خاص خلک بس دی کوم سره چې سو کوم تعلق ساتي کله په یو باندې او کله په بل باندې نو زبر خپل مینوالو ته دا وایم چې دغه ټولو قسمه په مونږ باندې مختلف قسم داسې چې کمدن الزامات لګي چې هغه حقیقت نشته زمونږ د بدنامولو لپاره په مونږ لګي نو زبر خپل مینوالو ته وایم چې د میډیا په ذریعہ باندې دی داغه الزامات او سمره طریقې سره تردید کولی شي مثبت انداز سره داسې طریقه باندې چې د بل مازغو ته کوشي او ان شاء الله که وخت و پاوکړه په دې باندې مالی کلم کړي دی بیا به شرط زر اعظم او د خپل مینوالو سره مخامخ کیږم او ان شاء الله غلیک په دې ته مخې ته एकदम خپل مونږ کوشش کوو د خپل مینوالو ته مونږ دا وو چې دا د خپل ځان سره او د خپل قوم سره خېګړه ده او دې وخت کې چې کمندونو د دې لپاره په میډیا باندې خبر پور کوشش وکړ دي هغه خبرې چې مونږ کېشته دي نو په مونږ را ټپل کېږي زمونږ د بدنامولو لپاره چې دغه مونږه خپ سخت الفاظ سره دغه غندنه وکړو د خپل سپین مخ چې کم د صفا او خود او د خپل کام ته د خپل ټولې نړۍ ته مننه جی مهرباني خاکسار صاحب مینوالو تاسو اشتیاق خاکسار صاحب تاسو واورېدو مینوالو زموږ په دی وطن جنگ دی الله پاک دې دا جنگ ختم کړي الله پاک دې دلته امن راولي په خپل یو دو شیرونو سره بزستا سونه اجازه غواړم چې دا ولی دا پسه د بلا جنگ دی چې دا ولی دا پسه د بلا جنگ دی او زمانه دی خو بس هسي زما جنگ دی او څوک یزید شو څوک نامه د حسین اخلي څوک نامه د حسین اخلي او خو په اصل کې دا ټول په اهلوا جنگ دی امینوالو مونږه د خپل وطن د خپل پښتون قام خیر بغواړو په هر وخت به غواړو د الله پاک نه به غواړو د یو بل پروګرام پورې د یو بل قامي شاعر سره د پیژنګلو او د ملاقات پورې د پروګرام د کام شاعر نه ستاسو قربا شانی یوسف زه اجازه غواړي د الله په امان